د لوی خدای تعالی جل جلاله په نامو تاسو ته معرفي کوم امبینټ مودم کارت MD 2200 دا امبینټ سافټویر مودم کارت دی. دا د دې عمومي چیپ دی. په عام CD کې د دې سافټویر ملاویږي یا د نیټ څخه هم ترلاسه کولی شئ. امبینټ MD 3200 ډرایور دا د دې عمومي چیپ دی. دا وګورئ. سافټ مودم کارت PCI دا PCI سافټ مودم کارت دی او دا د دې عمومي چیپ دی. دا د دې عمومي چیپ په دې ځای کې د دې ډرایور انسټالیږي یا دې ته به وګورئ. د دې ډرایور به انسټال کوي. دا د دې شاتنۍ برخه ده په لاین باندې انټرنیټ کنکشن لپاره او ټلیفون باندې د انټرنیټ لاین لګولو لپاره. 3 مودم کارت ED 1806GS دا هم دا مودم کارت دی. مخکې چې مې تاسو ته ذکر وکړو د دې کارګردان د نورو مودم کارتو سره بهتره ده. دا د دې عمومي چیپ دی. په دې کې د دې ډرایور انسټالیږي یا وي پکې. اوس دا د دې ډرایور ده AD1 1806GS دا د دې ماډل دی. دا د دې شاتنۍ برخه ده. دا څه وګورئ. تاسو د نقشې څخه معلومولای شئ. په دې کې د DSL یا د انټرنیټ کیبل لګولو لپاره او په دې کې د ټلیفون سره وصل کول. انټل هارد مودم کارت یعنی سخته کارت. دا انټل چپ سیټ ده. دا د دې عمومي چپ دی. په دې کې د دې ډرایور لګیږي او دې ته د دې رولې وایي کوم باندې چې زما کوره د شین غوندې. د دې ځای څخه د دې ټونونه جوړېږي یعنې اواز جوړېږي او له دې ځای څخه اواز درکوي. دا د دې سپیکر دی. دا د دې سپیکر دی وګورئ او دا د دې شاتنۍ برخه ده. ډیفرنٹ ان هارد ان سافټ مودم. په هارد او سافټ مودم کې فرقونه. دا یو هارد مودم دی یعنی تاسو ته معلومه وي تاسو ته باید معلومه وي چې په هارد او سافټ کې فرق وي. په هارد مودم کې 2 چپونه وي. وګورئ یو دغه ده او یو لوی چپ. او خبره دا ده چې په سافټ کې یو چپ وي. بیک ساید اپ لاین ان فون. او اوس تاسو ته معرفي کوم د مودم شاتنۍ برخه چې د دې څه طریقه ده یعنې چې د لاین او ټلیفون څه طریقه کار. ځینې خلک داسې کوي چې ټلیفون په ځای انټرنیټ کیبل لګوي او د انټرنیټ کیبل په ځای هغه لګوي. مګر په دې صورت حال کې به دا صحیح کار ونه کړي او پرابلم میسج به درکړي. او مګر لګول پکار دی په لاین کې یعنې د مودم یا DSL کیبل چې دی د لاین په ځای به یې ولګوي. د فون آپشن یا طریقه دا ده که چیرې ستاسو د موبایل سیټ یا ټلیفون نږدې پروت وي په دې ځای کې به تاسو ولګوئ یعنې لګولی شي او کنیکټ کولی هم شي. ستاسو نت او ټلیفون به دواړه وي. مګر خبره دا ده چې ستاسو موبایل به بیزي وي یعنې بیزي میسج به ورکوي.